د مفتي منیر شاکر داسې بیانونه مخې ته راغلل. ویل کېږي چې د دغه بیانونو د وجې مفتي منیر شاکر د دې دنیا نه لاړی او ووژل شو. کتونکو دغه کې څومره حقیقت دی ټول معلومات دلته په دې ویډیو کې در کوم. دوستانو که موږ وګورو مفتي منیر شاکر چې کله نه سوشل میډیا ته راوتی دی او بیانونه کوي، نو هغه به په هغه هر کس باندې نیواکې کولې کوم به چې غلطه ویل. اوس داسې ډېر کلیپونه په سوشل میډیا باندې خپریږي او هغې سره داسې ویل کېږي چې مفتي منیر شاکر صاحب د دغه بیانونو او د دغه کلیپ د وجې ووژل شو. نو دوستانو درته ووایم چې مفتي صاحب د افطاري دپاره روانو، په لاره کې ورته چا بم ایښی و چې په هغه چاودنه کې ووژل شو. اسپتال کې 1 ګنټه پروت و چې مفتي منیر شاکر صاحب سره 4 کسان نور هم زخمیان شوي دي. د هغوی تر اوسه پورې څه معلومات نشته دی، خو مفتي صاحب چې 1 ګنټه اسپتال کې پروت و او د دې دنیا نه لاړلی. او دوستانو تر اوسه پورې دا معلومات نشته دی چې مفتي صاحب باندې چا دغه چاودنه کړې ده او د څه مقصد دپاره یې کړې ده او ولې یې کړې ده. دا بیان مخې ته نه دی راغلی. چې دغه بیان مخې ته راشي هغه به در سره هم شریکوو. موږ سره اوسئ.